الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن تاسو ته یو څو مطلب باندې خبرې کوم، تفصیلی خبرې. یو مطلب خلک پیش کړي نو په هغې نه به د خپل مطابق یو مطلب والي، خو چونکې نه داسې نه ده. د دې خپل یو مطلب دی، بلکې د دې یو نصیحت دی. که چېرې په هغې باندې عمل وشي نو انشاءالله تعالی چې موږ به د هغې نه ډېره فایده واخلو. لکه یو متل دی، وایي چې ځې ځې نو ابازوله به راځئ. نو موږ د دې نه دا مطلب اخیستی چې یاره ځې ځې نو ابازوله به راځئ. ابازو د یو کلي نامه ده، نو سړی که ځي ځي ابازوله نه راځي. یا ته موږ دا مطلب والو چې ځې ځې نو کلي ته به راځئ، یا کار چرته ملاړې نو کلي ته به راځئ، یا به کور ته راځئ. خو د دې مطلب داسې نه دی. د دې مطلب زه تاسو ته ښیمه. دا ابازو چې ورته وایي نو دا ابازو نه ده، دا د دا کلي نامه نه ده. ابازو چې کوم دی دا په پوره پښتو کې د پلار زوی ته وایي. ابا پلار ته وایي، زو زوی ته وایي. څنګه چې په پښتو کې تربور ورته وایي، نو تربور د تره زوی ته وایي. نو د دې صحیح دا سوچ چا نه دی کړی. تربور یعنې د تره بور، لکه د هغه نسل. نو د هغه نسل ستا د تره زوی شو. د تره زوی ته موږ په خپل زبان کې د تره زوی وایو، او په سخته او د پخوانو ژبه کې ورته تربور وایي. دغسې که تاسو وګورئ ترله، ترله د تره لور ته وایي. الان کې په سخته ژبه کې دا ترله ده، صحیح پښتو کې دا راځي چې ترله. پخوانو خلکو ډېره سخته ژبه وه، نو د ډېرو علاقو علاقی زبان جوړ شو. که تاسو وګورئ د بنو سایډ ته بیل زبان دی، سوات طرف ته بیل زبان دی. که تاسو وګورئ په ایجنسو کې د اپریدو بیل زبان دی، د پاړه چینار خلکو بیل زبان دی، د مومندو بیل زبان دی، دغسې د صوابۍ بیل زبان دی. نو بیا چې دا کلي یو بل سره ورو ورو رانږدې کېږي نو دا زبانونه هم ورسره یو شان کېږي، زبان بیا یو شان شي. نو دا ابازو چې ده نو دا د ابا زوی ته وایي، د پلار زوی ته وایي. وایي چې ځې ځې نو ابازوله به راځې، یعنې همغه د خپل پلار زوی له به راځې، رور له به راځې. که ته ډېر هم وګرځې خو د خپل رور له به راځې. داسې ډېر خلک شته چې هغه د کلو نه تللي وي، نو د هغه مثال د یو یوازې مرغی وي. نو اکثر هغه ته ډېره موده بعد دا احساس وشي او رونه ورته یاد شي، نو هغه بیا ځان له مخصوصوي. په رونو کې سړی دروند ښکاري، عزتمند ښکاري، او ځان له چې وي نو سړی سپک ښکاري، او ځان ورته ځان له ښکاري. نو دا ځکه وایي چې چېرته هم ځې نو د خپل رور له به راځئ. دا متل په دې جوړ دی. نو رور وي. که ته ډېر هم لرې لاړ شي نو دغه خپل رور به تا ته یادېږي او دا خپل رور له به راځئ. ځکه چې د یو ابی راوړي دا کله هم یو بل نه جدا کېدی نه شي. د بدقسمتۍ نه د وخت تېرېدو سره زموږ دا پښتانه لږ خراب شو او یو بل سره یې بغض کینې ونیوې. نو اکثر داسې وشي چې یاره رور په رور راولګي تر مرګه پورې پرې لاړ شي. نن که وګورئ رور د روره بېزاره دی، ځان په اسلام کې شمارو او یو کار هم د اسلام نه کوو. بس تش ځان ته وایي چې مسلمان یم او جنت زما دی داویداري. خو که چېرې قرآن ته شوه نو بیا وایو اصلي مسلماني ګرانه ده. هېڅ ګرانه نه ده. که چېرې موږ د خپل اولاد په دغه طریقه روان کو نو کم از کم هغې خو به د دې مصیبت نه بچ شي او د جهنم د عذابونو نه به هم بچ شي. نو الله دې موږ د دې نه وساتي او موږ دې په خپلو ورورولو کې په مینه محبت قایم وساتي. نو ناظرین یو بل متل دی، وایي چې چېرته شاړه ده نو د میا مولا په غاړه ده. پخوا چې څومره میاګانو نو هغې به اکثر عالمانو. نو دې ته به خلکو وی سیره، خلکو به سیره ورکوله. ناسیره به وه په هر یو شي کې پنځمه، یعنې پنج پاوی به یې ورته وي، یعنې پنځم پاو به یې ورته وي. نو غرض دا چې پنځمه حصه به یې په هر شي کې ورکوله. بیا هغوی دا سوچ وکړه چې هر وخت موږ پنځمه حصه ورکوو نو دوی له به په دې خپل جایدادونو کې حصه ورکو او موږ به دې پنج پاوي نه ځان خلاص کړو. نو هغوی سیرې ورکړې. نو پخوا خو ډېرې دښتې وي او ډېرې غټې دښتې به وي. نو هغه میاګانو له هغه دښتې ورکړي چې دا ستاسو شوي. نو هغې هم په هغې صبر وکړو
او هغه دشتې ځان له کرل شروع کړل. چونکې میاګان ډېر مهمان نوازه خلک او سخاوتین خلک وو، نو اکثر چې څه به یې کټل څه به یې کرل هغه به یې خلکو باندې خوړل، حجرې به یې ډکې وي. نو دا متل یې دې دپاره کړی دی چې میا مولا ته به چا آباده نه ورکوله، دوی ته به یې شاړه ښودله چې دا ځان له آباده کوي. نو ځکه یې دا متل کړی دی چې چېرته شاړه ده نو د میا مولا په غاړه ده. نو دا ډېر پخوانی متل دی، داسې اوسنی متل نه دی، دا ډېر د پخوا نه دا خبره شوې ده. میاګان د واګو خلکو نو هغه شاړې مله کامیاب کړي، نو هغه شاړې مله آبادې کړي. نو ناظرین غرض د دې متل سره وځمه، نو د دې متل غرض همدا دی چې کمزوري سړي له څوک ښه شی نه ورکوي، چې چېرته شاړه وي نو ورکوي. نو دا یو غریب مجبور پورې دا خبره کړې ده چې هغه له څوک ښه شی نه ورکوي، او چې چېرته بې خونده شي نو د غریب او د مسکین پې بیا سري. نو زه تاسو ته سوال کوم چې غریب او مسکین ته ښه شی وباسئ، ستا وس رسي ته به بیا ځان له یو ښه شی والي، خو په هغې کې لالچ مه کوه، ځکه یې الله تعالی وایي زه هر څه وینم. زه امید لرم چې دا وړه غوندې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. انشاءالله بیا به ملاقات کوو، د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.